اخره ورځ څلورمه ورځ صحیح شوه. اوس تاسو بیا چې په دغې پاڼې کې چې زه تاسو ته درکوم غشي نشته کې که نه چې دا مسؤلیت وپېژنئ چې دې ګوتې کوم مسؤلیت دی. علت دا دی چې دغه بټنې خو موږ یلی دي فقط شفټ نه دی سره یلی. خبره پوه شوئ. اوس په شفټ نسو او ښین دا لکۍ لرونکي یې دغه کومه یې دو څرګنده یې او دا درې ټکي پې ژې دا اوږده یې او حمزه لرونکي یې نون او ټې ځې او څې دا موضوعات به یایو نن. ځې او څې په ذهن کې ونیسئ چې دا د ټاپ لاین کې دي او په ښي لوس کې ځې څې او ځې په ټاپ لاین کې په ښي لوس کې منځنی لاین نون ټې الف منځنی لاین نون ټې الف په ښي لوس کې. خبره پوه شوئ. او منځنی لاین پې یې لکۍ لرونکي او ښین کیڼ لوس کې ذهن کې د سره سوتی دغه وکسی بیا. او اخرنی یا لاندنی لاین چې دی په ښي لوس کې حمزه لرونکی واو او ډال. واو خو مونږ یلی و که نه ساده واو حمزه لرونکی واو او ډال او په کیڼ لوس کې دغه کوچنی الف څه وایي حمزه او ژې اوږده او حمزه لرونکي یې. اوس به دا تمرین کوو شفت سره ټولې شفت سره. اول لاین دوهم لاین دریم لاین. اول لاین کې چې دي څې او ځې دا په کومو حرفو کې دي په پی او او کې. د دې په خاطر مې دا توري سره لیکلي چې درنه هیر نشي ځکه دا شفت کې دي دغه دوه دي. او په دوهم لاین کې نون او ټې دا په کا او جې کې دي. پلوه ګوته یا شهادت ګوته چې موږ ورته وایو د الف دوړه د دوو مسؤلیتونه دي. یو حمزه لرونکی الف دی او بل ماد لرونکی الف دی. او د کیڼ لوس کچنی ګوته خانزه ګوته البته دې ته هم پام دی خانزه ګوته پلوه ګوته یا خانزه ګوته دا ویلې په کچنی ګوته نه وایو. آفرین کچنی ګوتې مسؤلیت خو په دې کې چې شو شفټ ځکه دا شفټ د ننه دي. په موضوع پوه شو قاري صاحب. ښه تاسې دا تمرین کوئ. مهرباني مهرباني مهرباني. تاسې دا تمرین کوئ. सब लोग से कंप्यूटर में चलते हैं कि बात बढ़ावा हो नन बाजिरी चौबले चिदनन नफर वेले काम रोगोली दा विषय है बताए को पूरा केरा दे गुजरा पे दुआ लगा गुजरा दे खबर شاباس. خاص همدا د شفت والا توري تمرین کوي. خاص همدا
داسې کې متعلق کړي لومړنی لاین دوهم لاین دریم لاین سور د ښي لوس والا دی او تور رنګ کې د کڼ لوس والا دی صحیح شوه دا هم سور فرض کړئ شف په وړه ګوته نه دا په کچ کې ګوته خو ایمه کې ایمانه سره یو رپیګه دی یو وروسته زه دوسې مې تمرین کوم چې یو توری د شفت والا یو توری بغیر له شفته هلکه لیکل کا زه بلا ضرورم یو Ya, una ki bu çata bu da bir tamam da şey var. Şey şimdi sağ da. शाबाश कंट्रोल ए backspace वायर से दूसरी उस वाली कई से और छे से या स्पेस या छे तुम्हारा बार स्पेस ना लगा आखिरी चले तो
اوس صحیح کېږي خو اوس ولیکئ زه او جیم زه او جیم ډېر ښه آفرین اوس ولیکئ نون او خې نون او خې اوس به ذهن اوس ډېر پراخ شي خو اوس ولیکئ ټې او ساده واو ټې او ساده واو ټې ټې ساده واو معنا واو अगर वजह में कि थोड़ा सा खड़ा कम लिखा ना वाव है वो लिखा सी गायन और मादलरुन का अलिफ सी गायन लगा आमेर चिमुक लिखो तो खाली सदा अलिफ ना लिखो मजबूर मादलरुन का आमेर वो लिखा फे और पे द्वार भी फे और वाला पख्तो पे से ना लगा पे वो लिखा द्वार और हिल द्वार और हिल द्वार को पहले लेगा द्वार और हिल आखिरी वो लिखा शिन और लकैलरुन की ये शिन और लकैलरुन की ये आखिरी शिन और लकैलरुन की ये वो लिखा ना वो लिखे घाट काप और जे घाट काप और जे उस जर गार्ड वाट दूरी फिक्र होता है देखो वो लिखे दाल और दाल दाल और दाल देखो वो लिखे हमजा या कुछ ना लिखी हुई हमजा और हे वस्तर की हे हमजा हमजा कुछ ना या कुछ ना और वस्तर की है आखिरी वस्तर की है हमजा लिखा चल दवा हां बस कोसा आखिरी लाइन की ना बोली कैसे हमजा गुड़ा खाया ले बोली कई उगदाये यानी लोंदी गुंदे तक चीज है उगदाये औ से उगदाये औ से देखो वाशाय यौ शाय چې موږ نه پوهیدای او ډېر مهم دی چې تاسو توجه ځکه په دا باندې کې باید ذهن کې وسوته دي سره چې هغه سوالیا ټکای او کمال دا ټایپینګ مهمه باندې دي که هم توري نه دي خو په لیکلو کې تور نه ډېر استعمال سوالیا ټکای او کمال صحیح شو دا موږ سره په اخیری لاین کې دا درې تمرین کوي سوالیا ټکای او کمال سوالیات ټکای او کمال په شیفت کې دي او په کړنلوس کې دي په اخیری لاین کې دا وینه دا وکړئ خو سوالیات ټکای او کمال دا ډیر کاریږي په پښتو کې کاریږي په انګلیسي کې کاریږي ای ټایپینګ مهمه برخه تاسو خو ډیر شیوت دي سلش دا انډرسکور دا خیلوس کې درسونه ما کې کده رسیدا په دې کې کده سوالیات ټکای او کما اوس شروع کیږي سوالیات ټکای او کما تھا جمله سوالیات ټکای او کما کنټرول A باکس سپیس ولیکئ زه او احمد زدر کارا خوانزی تا خوانزی خین خوانزی زی خوانزی ملاوا در قیامت خوانزی تا خوانزی خوام میم نالکا डिलीट
ता लाडू उस चेवल गवय टकाय उस इंटरवा काय त छेडतवे ज अहमद कोणती ता लाडू त छेडतवे सवाल यावर गवय ज अहमद कोणती ता लाडू टकाय दा जुगली बायद वाली कलेक्शन त छेडतवे दा वे त दारा काम त येवे काय लोन दे बोंदे टक गचिलरी लोन दे बोंदे टकी चिलरी दारा काम येवे उगदाय येगा ना उगदाय वे काय चेरता वे आखर इंशा de facto kama यवशिता متوجه شي په ټایپ کې خو ته دا ټایپ ګول کې پرا متمرکز شي کله چې په انګلیسي کې په پښتو کې په ټایپ کې کما کوي دا وی د توري سره په وسوي خو کامل ورسته و سپیس کچېره داسې وی چې مثلا احمد کما او بیا محمود دا غیر معیاري لیکل کدا څه ولیکي چې احمد سپیس کما سپیس محمود دا غیر معیاري لیکي به چې احمد کما سپیس محمود موضوع پوه شوي بیا ایتو څه لیکنه خاصه شي اوس می څنګه د پښتو کما سپیس د پښتو کما سپیس داسې کې یو سپیس باندې کارول علاقه پښتو نه مخکې نشته کنه آخري ریاضي کما سپیس نه کما سپیس دینی خوانه او کله چې او کاروي نو کاما په دې وخت کې درځي او بیولوژي بی ی واو بیولوژي ژ او څرګنده یا دا نومونه مو ته درځي بیولوژي ژ ی بیولوژي استادانو de space de پوښتنه کوله ټکه زه او احمد ښوونځي ته لاړو ټکی ته چېرته وې سوالیا د پښتو کاما سپیس ریاضي کاما سپیس دینی ښوونې او بیولوژي استادانو دې پوښتنه کوله خو اوس کنټرول ا باک سپیس اوس یو څه توري چې په خاصو شفت په خاصو تورو پیدېږي کسا دا نفر چې د نظر ولې نامردي وکړه ولې نامردي وکړه یوه ورځ ډېر ولې و خو دوه درې کې کام و مو تاسو ته داسې همدې له خاطره ونیولو چې ټایم تاسو لپاره مهم دی هیڅ کله مه غیر درېږي بار بار مې تمرکز همدې له خاطره ځینې کړی خو ډېر یې وفا ونه کړ غلط شو نه کېږي چې بیا زه دې ته لګیا شم کنټرول ا باک سپیس اوس ولیکئ سپلای لکه یې لرونکي یې ګرځي سپلای اینه وروسته بیا کما ښه ولیکئ ځلا ځ لام الف ځلا
कई टोप टे वाओ पे टोप जंप टोप आला लिखा 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 वली कई आरमान दकुम आले पुड़ी माद वाला आले को आरमान वली कई इकरा इकरा कुमले पुड़ी आखिर के हमजा वाला आले इकरा दमा जहल मोबाइल कंप्यूटर के दावी जो सदा अलिफ तरह का मोलिका माद वाला अलिफ तरह का मोलिका और हमजा वाला अलिफ तरह का मोलिका वली कई पख्तून पे हिन ते वाव नून पख्तून इकरा माद वाला अलिफ हमजा वाला अलिफ कसावल सदा अलिफ या काफ रे या कुम हमजा वाला अलिफ वक्त यू खली हमजा दो यू हमजा वाला अलिफ था तिथं फायदा है यू खली हमजा यो हमजा ची कुछ या का अलिफ ठीक है देता है हाँ भाई पजी की जगह कोई शुरू मौजूद है वली कई सड़ी सड़ी ये बात मराठी सड़ी दगा ठगी चांद ठगी चिलाई सरकार जाएगा ना वली कई लगाई चतुर्थी लगाई वली कई खमर हिम मीम राम रे खमर वली कई डूडाई चतुर्थ डेरा फादर गई डूडाई डूडाई तारा गई चिपल मियारी की न जाए दा टाइम पैदा न तक तो बुझ या है जिसे चिल्लों के ना भेजेगा वो तो नहीं पटानी पटिकड़ी इस तरह कम तो वाली कम डूडाई तो मगर दा पैदा मियारी की दा डूडाई और तरीका हम चलाना आंसर that's my dish वाला